طالبانو پاکستانی پوځ باندې توبې وویستې، خو څنګه طالبان په خونړیو حملو د څه په لټه کې دي؟ تازه پاکستانی طالبانو څه پیل کړي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پېښور د پولیس لاین سیمې د جومات په پروني انتحاري برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 88 او د ټپیانو 150 ته ورسید. پاکستانی طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی، ویلي دي چې دا د دوی د یو مشر خالد خراساني د وژلو غچ و. دوی دغه راز ویلي چې دا د خالد خراساني د غچ اخیستو په لړ کې 4م برید و او دا لړۍ به دوام وکړي. د دې ډلې وویندوی چې ځان یې سربکوف مومند ښوولی رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د پولیسو لاین حمله 25 کلن حذیفه کړې چې د مومند ایجنسۍ اوسیدونکی و. د امریکا د ABC نیوز پر اساس دا برید به د پاکستان او افغان طالب چارواکو ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي، ځکه چې پاکستان باور لري چې د طالبانو حکومت پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده. خو دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی طالبان له تیرو 15 کلونو راهیسې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د پاکستانی طالبانو تحریک یا TTP په 2007 میلادي کال هغه وخت رامنځته شو چې بیلابیلو سختدریځو ډلو چې له امریکا سره د پاکستان همکاري پارولي و سره یو ځای شول. دوی د ناټو او امریکایي ځواکونو پر ضد د افغان طالبانو ملاتړ ته راودانګل او دا هغه څه و چې د پاکستان پوځ او استخبارات هم پرې خوشحاله وو. خو اوس پاکستانی طالبان نه یوازې په پخوانیو قبایلي ایجنسیو کې چې له خیبر پښتونخوا ایالت سره تړل شوي، بلکې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د افغان طالبانو په شان د اسلامي حکومت غوښتونکي دي. د دوی بل اساسي غوښتنه دا ده چې پوځ دې له دې سیمې ووځي. په کابل کې د پاکستان له حکومت سره په خبرو کې پاکستانی طالبانو له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلي سیمو د جلا کېدو او هلته د شرعي نظام د جاري کېدو غوښتنه کوله. TTP د نومبر له میاشتې را په دې خوا هغه مهال چې په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې له پاکستانی پوځي چارواکو سره خبرې ناکامې شوې، یو اړخیز اوربند پای ته رسېدلی اعلان کړ او بریدونو ته یې زور ورکړ. د ABC پر اساس تر پرونی برید مخکې پاکستانی طالبانو د خیبر پښتونخوا پولیسو ته په تکرار خبرداری ورکړی و چې په پېښور کې د دوی خلاف په عملیاتو کې ګډون ونه کړي. لویدیځې رسنۍ وایي TTP له افغان طالبانو بیل دي، خو د دواړو نظریې سره ورته دي او د 2023 په اګست کې د افغان طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې انګېزه او جرأت زیات شوی دی. د TTP جنګیالي عموما په قبایلي سیمو کې اوسي، خو ځینې مشران په افغانستان کې ډیره دي. د افغانستان د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته طالبانو د نورو بندیانو په شان د TTP مشران او جنګیالي هم خوشي کړل. TTP پخوا د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مجاهد بیعت کړی و، خو د طالبانو د اوسني مشر ملا هبت الله اخندزاده په اړه یې څه نه دی ویلي. خو د اسلام آباد د امنیت او شخړو انسټیټیوټ رئیس عبدالله خان وایي چې پاکستانی طالبانو د افغان طالبانو مشر ته وفاداري څرګنده کړې ده. په وروستیو کې ملا هبت الله ته په یو منسوب صوتي پیغام کې د هغه له لوري ویل شوي چې د پاکستان قوانین غیر اسلامي دي.